د ولسمشر غني ستر انتخاباتي سیال حنیف اتمر سره نن ورځ ولسمشر غني څه وکړل، هغه ته کوم وزارت ورکړ او حنیف اتمر څنګه دغه پریکړه ومنله. دا چې تازه څه شوي دي په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. حنیف اتمر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وټاکل شو. ارګ په خپل یو تازه اقدام کې د ټاکنو پر مهال د ولسمشر سیال او د سولې او اعتدال ټیم مشر ښاغلی حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزیر په توګه وګماره. نن شنبې د روان اپریل میاشتې 4 نیټه ولسمشر لخوا د یو ځانګړي فرمان له مخې د امنیت شورا پخوانی سر سلاکار محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت په توګه په دنده وګماره. حنیف اتمر د ټاکنو په کمپایني دوره کې له خپلې نمایندګۍ تیر شو او ویلي و چې اوس وخت کې تر هر څه مهمه سوله ده، نو په وینا یې په کار ده چې د سولې لپاره سره منسجم شو. د ارګ لخوا خپره شوې خبرپاڼه زیاتوي چې د اساسي قانون د 44 مادي او 14 فقرې سره سم حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نوماند وزیر په توګه وټاکه. په اعلامیه کې د ولسمشر غني لخوا ورته په چارو کې د بریالیتوب هیلې او پیرزوینې هم وړاندې شوې دي. حنیف اتمر د پتیر کې د کلیو پراختیا وزارت، د پوهنې وزارت، د کورنیو چارو وزارت او په تیر ملي یووالي حکومت کې د امنیت شورا د سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. ارګ هم په خپل یو بیان کې د ښاغلي اتمر د تیرو فعالیتونو څخه په قدردانۍ سره وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې غوره کړی دی. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.